سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالبو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. دا صحه هم کسلو سره ټول معلومات دي. راځو دې صحې ته. په انفو کې پروټیکټ ډاکومنټس دی، انسپیکټ ډاکومنټ دی او منیج ډاکومنټ دی. دا څه دی، یو څه وظایف اجرا کوي او مهم هم دي ډېر. ځینې وخت ډاکټر صاحبانو تاسو خپل یو مونوګراف لیکئ، په کمپیوټر کې مونوګراف لیکل ډېره زیاته خواري مو پې کړې ده، په کمپیوټر کې در سره دی. تاسو غواړئ چې د زما مونوګراف چې دی چې ما لیکلی څوک پکې لاس ونه وهي او راته یا څوک یې رانه کاپي نه کړي، نو زه باید دې ته یو کوډ یو پاسورډ ورکړم، لکه څنګه چې تاسو موبایل ته پاسورډ ورکوئ. نو دا تر هغې چې پاسورډ چا سره نه وي کولی نه شي چې اوپن یې کړي او کولی نه شي چې ایډیټ یې کړي، لاس پکې وهي. نو دې دپاره موږ څه کوو، لومړی راځم نیو ته راځم، صفحه اخلم، دلته یو اگزامپل یو چې لیکم، یو فورمول دی چې موږ لیکو. فکر وکړئ دغه یو مونوګراف دی یا ستاسو یو مهم اسناد دی چې تاسو نه غواړئ څوک پکې لاس ووهي او ایډیټینګ پکې وکړي او مهم اسناد دی. صحیح، زه ورته وایم چې دغه اسناد چې دی دا څوک اوپن نه کړی شي او دا دی دې ته یو پاسورډ ورکوم. چې کوم پاسورډ ورکوم، فایل ته راځم، انفو ته راځم، لومړی راځم څو خبرې دلته. پروټیکټ ډاکومنټ کې لومړی الویز اوپن اینډ ریډ اونلی. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی ډاکټر صاحبانو، الویز اوپن یعنی که چیرې دا ورته انتخاب کو هر کله چې یو څوک د زموږ ډاکومنټ اوپن کوي هغه اوپن کولی شي، خو ریډ اونلی صرف لوستلی شي. ریډ اونلی یعنی صرف لوستلی شي، ایډیټینګ تغییرات پکې نشي راوستلی. خو که چیرې وغواړي بیا هم ځکه کوډ نشو ورکولی، ځان پاسورډ نشو ورکولی، بیا هم که وغواړي هلته یو اپشن ورته ورکوي چې اوس پریکټیکل کار کوو، کلیک پې کوم، سیو کوم د فایل. کوم ځای کې سیو کوم؟ زه ورته وایم چې مثال د فایل زه سیو کوم یې ډیسکټاپ باندې، څه شي په نوم تیزس، مثال تیزس دی، مونوګراف هر شي چې ډیسکټاپ، سیو، کلوز. فایل مې کلوز کوم. شي په نوم تیزس، ګوره دې باندې زه کلیک کوم، اوپن کوم. کله چې زه دا اوپن کوم دلته ماته یو میسیج راځي، څه شي وایي؟ the order would like to open this as read only unless you need to make changes open as read only. وایي د لیکوال چې کوم څوک دی دی غواړي چې تاسو دغه فایل ریډ اونلی په شکل خلاص کړئ، چې یوازې ویل ولئ بس، تر هغې چې تاسو چینجینګ ورکړئ راولئ. که چیرې موږ یس انتخاب کړو خو موږ صرف ریډ اونلی کولی شو او تغییرات پکې نشو راوستی، او که نو انتخاب کړو بیا موږ کولی شو چې تغییرات هم پکې راولو. خو زه یس انتخابوم. صحیح شو. دا اوس ما اوپن کړو خو صرف ریډ اونلی. ګوره دلته مخکې مې چې درته وویل کړم ټایټل بار کې تیزس دی چې د ریډ اونلی په قوس کې موږ ته لیکلي، یعنې صرف لوستلی شو. که چیرې زه اوس وکړم دې کې تغییرات راولم، دلته زه راځم یو شي پکې ګډوډ لیکم، څه تغییرات پکې راوستل. صحیح، خو دلته دې شي دی که چیرې زه اوس دا سیو کوم، بیا یو سیو کوم یې دلته څه شی وایي، سیو کولو کې د دې اوس زه دا چې سیو کوم نشم کولی، زه په همدې نوم په همدې هغه کې موږ حتما کله چې ریډ اونلی کې موږ ایډیټینګ وکړو موږ به یا ورته لوکیشن موقعیت تغییروو او یا به یې نوم تغییروو، که نه په همدې نوم په همدې ځای کې دا فایل موږ نه نشي خرابېدی، موږ ته اجازه نه راکوي. صحیح، نو حتما دا وګوره زه که په دې نوم ثبتوم ګوره شي کوي کینټ سیو فایل بیکاز اټس ریډ اونلی. وایي چې دا ریډ اونلی دی، موږ یې په دا نه ورکوو، یعنې دا اوریجنل فایل نه خرابېږي، ځکه موږ هلته موږ ته اجازه راکړې نه ده، موږ ته وایي چې ریډ اونلی صرف لوستلی شي. او که چیرې ایډیټینګ دې غواړي چې سیو کړي نو بل نوم ورته ورکړم، مثال زه ورته بل نوم ورکړم چې یو نوم ورته ورکړم مثلا سکای، څه شی سکای په نوم کلیک کوم، سکای. صحیح شو. دا اوس په بل نوم ثبت کوم، کولی شم تغییرات ثبت شي، سیو کوم او خو په خپله هغه اوریجنل فایل نه خرابېږي. دا د ریډ اونلی وظیفه وه. راځم بل بخش دی، ایم ایس ورډ اوپن کوم، بیا خپل فایل اوپن کوو، خپل تیزس اوپن کوم،
نوی کوم ګوره نوی چې کله انتخاب کوم اوس مستقیم او اوپن کوم مخکې خو یس مې کړو کنه ریډ آن اوس ریډ آن لري اوس تغییرات هم پکولی شو خپل د فایل هم سیو کولی شو خو زه ورته وایم چې نه دغسې هم نه زه داسې غواړم چې زما د اسنادو ته تیزیس ته مونوګراف ته یو پاسورډ ورکوم په ریډ آنلی نه کېږي زه پاسورډ ورکوم چې هېڅ څوک یې اوپن نه کړي بیخي کلیک کوم دلته مثال پاسورډ چې یاد شي تاسو کې زه ورته یو ورکوم یو صرف یو بس اوکې یو اوکې بیرته اوکې فایل به مهم دی چې تاسو به یو ځل سیو کوئ وروسته د پاسورډ نه ګوره زه اوس دا فایل کلوز کوم مخکې اوپن کېدو تیزیس صحیح اوس زه کله کلیک پې وکړم ډبل کلیک پې وکړم ما نه پاسورډ غواړي که زه اوس غلط پاسورډ هر شی ورته ورکړم څه وایي نه اوپن کېږي د پاسورډ از انکریکټ صحیح پاسورډ وایي غلط دی زه ورته پاسورډ ورکوم صحیح زموږ پاسورډ څه و صرف یو مې ورته لیکلی یو لیکم اوکې کوم که چیرې یو پاسورډ چا سره نه وي هېڅوک نشي کولی د فایل اوپن کړي زموږ تیزیس مونوګراف کې تغییرات نشي راوستلی اوکې کوم اوپن شو صحیح آپشن دوم چې دی restrict editing یو دوه قسمه پاسورډ یو د صرف د اوپن کولو پاسورډ ډاکټر صاحبانو چې صرف موږ فایل اوپن کولو د هغې پسته چې هېڅ چاته ما اجازه نه ورکړه چې اوپن یې کړي دویم آپشن چې دی زه یو بل پاسورډ ورکوم د ایډیټینګ په خاطر زه وایم چې اوپن دې شي ودې ګوري خو ولې ایډیټینګ دې پکې نشي کولی چې کله یې اوپن کړو ایډیټینګ پکې نشي کوی دلته چې کوم دلته لومړی آپشن انتخابوئ دوهم هم انتخابوئ او yes start enforcing protection کلیک کوئ دا چې کله کلیک کو دلته ورته پاسورډ ورکوم دوه دلته هم دوه ورته لیکم اوکې ګوره کله مې چې پاسورډ ورکو د پاس ریبن ته تاسو ګورئ مخکې مې چې وستل ریبن ټول آف شو هاید شو غیر فعال شو اوس یو څوک دا لیدلی سوي خو ولې څه نشي کولی ایډیټینګ پکې نشي کولی ګوره زه اوس راځم اول سیو کوم یې کلوز کوم یې بیخي صحیح اوس ګوره زه تیزیس باندې ډبل کلیک کوم اول پاسورډ زموږ چې دی د اوپن کولو یو دی اوپن مې کړو صحیح شو یو مې ورکړو صحیح شو اوپن شو ولې اوس هم تغییرات پکې نشم راوستی بل پاسورډ هم لرو هغه پاسورډ چې دی اوس که چیرې زه تغییرات پکې راولم هغه مانه پاسورډ غواړي بغیر د پاسورډ زه تغییرولی نشم ده صحیح نشم تغییرولی دا څومره بټنې به هم هېڅ کار نه کوي او ټول هر څه غیر فعال دي دا هایډ دي نو زه ورته وایم چې پاسورډ چې دی سټاپ پروټیکشن باندې کلیک کوم او دلته پاسورډ ورکوم چې شی و زموږ پاسورډ دوه چې کله زه ورته ورکړم پاسورډ اوکې کړم دا ده غیر فعاله شو بیرته زه اوس کولی شم ایډیټینګ پکې وکړم دا موږ سره د شي پاسورډ د ایډیټینګ دوه قسمه پاسورډ یو د اوپن کولو د خلاصولو پاسورډ دویم د ایډیټینګ کولو چې مثال اوپن دی کړو هغې نه وروسته ته ورته چې ایډیټینګ پکې صرف دې وګوري او که چیرې ایډیټینګ کوي هغې دپاره هم موږ تاسو ورته دې ځای نه یو پاسورډ ورکوو دا هم دوهم پاسورډ و ها راځم بیرته تیزیس اوپن کوم پاسورډ زموږ یو دی او راځم فایل ته انفو ته راځم زه ورته وایم چې پاسورډ ضرورت نشته بیخي پاکوم پاسورډ اوکې دې طریقه دی ایسته کول دی بیرته پاسورډ همدارنګه د چې پاسورډ د انکریپشن د ایډیټینګ پاسورډ چې دا هم ته لرې کوم صحیح شو ښه دریم چې دی موږ سره انکریپشن ریسټریکټ پاسورډ ریسټریکټ پاسورډ هم سټاپ کوم یو پاسورډ ها یو نو موږ سره دوه فکر کوو دوه پاسورډ اوکې ها کله چې غواړئ چې دا پاسورډ غیر فعاله کړئ نو دا ټیک مارکونه چې کوم تاسو لګولي دا بیرته څنګه کې ایسته کې او سیو کې فایل ها کلیک کوم ها پاسورډونه هم ټول بیرته لرې کړل راځو بل آپشن ته انفو ته راځم بل شی دی موږ سره په انفو کې موږ سره ریسټریکټ اکسس ده ریسټریکټ ایډیټینګ خلاص او ریسټریکټ اکسس څه معنا یاد شي دی ډاکټر صاحبان موږ تاسو په تیر لیکچر کې ویلي وو په یوزر اکاونټ کې موږ ویلي وو چې کله موږ غواړو ډېر اکاونټونه هم جوړولی شو په کمپیوټر کې مثال یو کمپیوټر دی موږ لس کسه یوزر دي لس کسه دي چې هغوی مختلف شبکه د نیټورک دی نیټورک کې ډېر کسان دي چې هر څوک کولی شي چې یوزر نیم پاسورډ لاګین شي زه دلته کولی شم ریسټریکټ اکسس نه کولی شم چې زه ورته وایم چې دغه زما مونوګراف چې دلته دی پر ډیسکټاپ باندې دی
احمد محمود هر څوک چې یوزر ورته چې هغه یوزر نوم دلته ورکوم خو چې کله نیټورک وي شبکه وي موږ سره وصل وي ورته دی ونه کولی شي اجازه ورته نه ورکوم چې دوی اوپن کړي چې دا اوس دپاره موږ سره نیټورک نشته خو طریقه همدا دی چې نیټورک دپاره دی ارټ ډیجیټل سایګنیچر چې دی دې په واسطه یو امضا اچولی شو ډیجیټل امضا دی او مارک اس فاینل څه مطلب دی مارک اس فاینل نه مطلب دا دی چې یعنې تاسو یو تیزیس یو مونوګراف یو مکتوب هر شي فاینل کو ټول خلاص و تکمیل مو کو جوړ مو کو مارک اس فاینل انتخابو د دې مطلب دا چې یوه اطلاعیه مونږ لیکو سر کې ورته چې کله څوک اوپن کوي هلته یوه اطلاعیه وي چې مثال دغه فایل چې دی فقط ولولي او لاس پکې ونه وهي نو کلیک کوم ورته اوکې کوم یې اوکې صحیح زه راځم بیرته کلیک پې کوم ګوره ډاکټر صاحب ما ورته مارک اس پینل اوس دا ډاکومنټ اوپن شو مارک اس پینل مې انتخاب کړی دوی ګوره دلته ورته موږ ته اطلاع راغله مارک اس پینل an other has marked this document as panel to discourage it صحیح مطلب څه دی دلته دوی که وغواړي کولی چې ولې یو اطلاعیه دی یو خبرتیا دی ورته موږ یو خبرتیا ورته لیکلې اطلاعیه مو لیکلې چې دې موږ تکمیل کړی دی لاس به یې پکې ونه وهل شي څوک پکې لاس نه وکړه بیا وغواړي ایډیټ انیوی هر حال ایډیټ کولی شي یعنې یو اطلاعیه ده نور کولی شي که وغواړي بیا ایډیټینګ کولی شي خو مخکې له هغې نه موږ داسې ورته یو خبرتیا هم اچولی شو چې دا د څه شي وظیفه وه د مارکس فاینل صحیح بل اپشن چې د موږ سره انسپیکټ ډاکومنټ د دې څه مطلب دی انسپیکټ په خپله ډاکټر صاحبانو تفتیش ته وایي انسپیکټ تفتیش پلټنه په دري کې ورته تفتیش وایي او پښتو کې ورته پلټنه وایي انسپیکټ ډاکومنټ ته راځم اول زه راځم فرضاً د دې په واسطه موږ تاسو څه شي کوی شو لومړی راځم دلته ما څو پاراګراف لیکلي خو زه یو څو پاراګرافه زه کموم چې تاسو ته ښه معلومات وسي ښه ورباندې پوه شئ ګوره دلته موږ سره څو پاراګرافه دي 3 پاراګرافه دي صحیح شو ګوره دا اول پاراګراف شو صحیح دا دوهم شو دا او دا بل چې دی لاندې دریم شو زه څه ورته وایم چې دا پاراګراف چې دی دا دوهم پاراګراف د منځ دې ته یو رنګ ورکوم سور رنګ ورکوم صحیح چې کله مې سور رنګ ورکړو دا پاراګراف چې دی مثال زما اسناد یو څوک راغلی دی زما په د تیزیس مونوګراف کې لاس ووهلو یو پاراګراف یې ورنه هایډ کړو دلته راځم فونټ دلته راځم هایډ کوم اوکې ګوره پاراګراف مو هایډ کړو یعنې پټ شو ښکاري نه زه راځم دلته فایل ته زه چې کله راغلم خپل تیزیس مونوګراف مې اوپن کړو انفو ته راځم ورته وایم چې ته ماته وګورې چې زما په پاراګراف کې چا لاس وهلی دی مثال زما په تیزیس کې کوم څه کم زیات چند دي کړي انسپیکټ ډاکومنټ کلیک کوم یس ګوره ډاکټر صاحب هلته مونږ هایډ کړی و نه ښکارېدل که نه هغه سره لیکل چې مونږ هایډ کړل چې کله یس کلیک کړم دلته اوس ماته یو هغه راکوي وایي چې انسپیکټ پلټنه تفتیش وکړه زه ورته یم چې هو کلیک کوم انسپیکټ چې کله مې انسپیکټ کلیک کړه ګوره اتومات دغه دی موږ ته یې ښکاره کړو دغه هغه لیکل و چې موږ تاسو کړي وو سور رنګ مې ورته ورکړی و خو هایډ کړي مو یعنې یو څوک راځي ستا لیکل هایډ کوي درنه پټوي نو انسپیکټ په واسطه ته کولی شي تفتیش وکړي د خپل تیزیس مونوګراف کې چې کوم چا چې درنه هایډ کړي وي پټ کړي وي بېرته یې درته ښکاره کړي درته وایي چې دغه شی درته هایډ کړی و ګوره دلته هایډ اینډ ټیکس واز فاوند وای پټ شوي لیکل پیدا شول که ریموو کوي ریموو ال کلیک ریموو کېږي صحیح شو انسپیکټ مطلب پوه شوي یعنې تفتیش په خپل فایل کې تفتیش یو پلټنه کولی شي چې څه پکې لاس وهلی کوم څه کم زیات کړي پټ کړي دي هغه ټول موږ تاسو ته انسپیکټ له ځای نه معلومیږي آپشن بل چې د چیک اکسیسیبیلیټي څه مطلب دا هم په همدې شکل دی خو لږ څه فرق لري ګوره زه اوس دلته راځم فرضاً راځم تاسو یو عکس راوړی یو څوک راځي دلته یو عکس چې تاسو په هغې کې هغه درنه پټوي ته هېڅ لیدلی هم نشي مثال زه راځم انزرټ ته راځم عکس خو به راسره نه شیپس ته راځم دلته یو شکل ورته زه وګورم فرضاً دلته زه ورته یو شکل انتخابوم شیپس یعنی عین دغسې یو ویکتور علامه هم ورته انتخاب کوم صحیح فکر وکړه دا ویکتور علامه ما انتخاب کړو
صحیح ده ویکتور علامه مې انتخاب کړه. فکر وکړه دا یو عکس دی، یو چا راوړی دی ستا په مونوګراف کې دلته اچولی دی، خو تا نه یې پټوي. زه څه کوم دا اوس پټوم، دلته راځم رنګ ورته سپینوم او شیپ آوټلاین چې کوم دا هم ورته سپینوم چې بیخي ښکاره نه شي، ګوره هېڅ نه ښکاري. او رایټ کلیک ورباندې کوم، سینډ ټو بیک، بیخي سینډ بهایند ټیکسټ اوکې کوم، ګوره هایډ شو، بالکل نه ښکاري. صحیح مونږ تاسو هېڅ پوهېږو نه. ګوره دغه دې زمونږ تاسو تیزیس دی مونوګراف لیکل شوی دی، لیکل هم پکې کولی شو، ایډیټینګ کولی شو، ولې هغه کوم عکس چې تر شا اچولی دی هغه یې داسې رانه پټ کړی چې هېڅ مونږ تاسو ته نه ښکاري. مونږ تاسو هېڅ پوهېدی نه شو چې دلته به چا پکې چې پټ کړي وي، کوم عکس تصویر چې پټ کړي او که نه. نو دې دپاره چې مونږ تاسو پوه شو چې چا زمونږ په اسنادو کې لاس نه وي وهلی، کوم چې پکې اضافه کړي نه وي عکس یو بل څه، نو چک کوو، راځو دلته فایل ته راځو، انفو ته راځو، کلیک کوو. انفو ته چې کلیک شو چک اکسیسیبلټي کلیک کوو. کله مې چک اکسیسیبلټي کلیک کوو، اوس دلته ما ته ښکاره کېږي ایمیج ابجیکټلی. ګوره کلیک مې پرې وکړو، ګوره دلته چې کله کلیک پرې وکړم دلته مونږ ته ښکاره کړو دا علامه، ګوره وایي دغلته یو څه شته دي، دلته کوم څه شته دي، دغه دی چارټ چوکاټ یې مونږ ته ښکاره کړو چې دې چوکاټ کې حتما کوم څه شته، دا چې عکس دی، هر څه یې چا عکس دی او څه شی دي، خو یو چا درنه هایډ کړي، درته پټ کړي، ستا په فایل کې اچولي. نو زه اوس څه شی کوم، دلته مې کلیک کړو، پیدا مې کړو. اوس راځم دا بیرته په فارمیټ کې زه ورته ووایم چې دا څه شی دی، یو رنګ ورته ګورم، رنګ مې ورته ورکړو، ګورم هغه شی موږ سره اوپن شو، رنګ مې ورته ورکړو، دا ګوره رنګ یې ورته سپین کړی و، دا ویکټور دی یو چا اچولی دی او موږ ته ښکاره شو. دې ځای نه هم ورته رنګ اچوم، دا هماغه کوم ویکټور چې موږ هایډ کړی و د لیکلو تر شا هغه یې موږ ته ښکاره کړو. یعنې که څوک عکس یو شی ستا په لیکلو شاته پټ کړي، درنه هایډ کړي، او ته کولی شي دلته خپل وی ګوري او تفتیش ته یعنې یو پلټنه کولی شي چې کوم چا پکې څه شي اضافه کړي نه وي. دا د اکسیسیبلټي وظیفه وه. بل چک کمپیټیبلټي. چک کمپیټیبلټي مطلب دا دی ډاکټر صاحبانو، که تاسو لیدلي مخکې به مونږ تاسو یو څو کاله مخکې وینډوز 10 خو یو ځل نه وه چې 7 هم نه وه، وینډوز ایکس پي و، هغې سره بیا مایکروسافټ ورډ 2000 وشو، مایکروسافټ ورډ 2003 ډېر استعمالېدو. نو اوس 2019 دی چې دا فاینل ورژن دی، نهایي دی، اخري دی. که چیرې مونږ تاسو یو مشکل سره مخ کېږو، مثال دلته زه اوس ما مونوګراف تیزیس لیکلی او دا زه جوړوم، ډیزاین مې هر څه مې وکول، خو چې کله بازار ته ویسم هلته چې پرنټ کوم هلته مشکل دا دی چې هغې په کمپیوټر کې نه اوپن کېږي. اکثره خلک دې مشکل سره مخ کېږي. ولې نه اوپن کېږي؟ مشکل دا وي چې هغې سره مایکروسافټ ورډ 2003 وي او 2019 دی، نو هغه نشي کولی 2019 فایل اوپن کړي. په دې خاطر تاسو څه کوئ چې کله اوپن نشو تاسو بیرته راځئ دغه فایل کمپیټیبلټي ته راځئ، فایل څه کوئ ورته انتخابوئ، دې ځای نه ورته انتخاب کړه، ته ورته وایم ورته همدغه فایل ثبت کړه د څه شي دپاره، 2007 آفیس دپاره، 2010 آفیس دپاره او 2010 هم چې نه 2007 هم نه 2010 هم نه، صرف آفیس 2003 لپاره ثبت کړه راته چې هلته زه کله ویسم پرنټر بازار ته ویسم چې پرنټ کوي هغه سره 2003 آفیس دی چې هغې کې اوپن شي. که چیرې موږ دا ورته انتخاب نه کړو 2000 ډایرکټ سیو کړو نو هغه بیا دې کې نه اوپن کېږي، 2019 آفیس دی که نه 2003 هغه نشو اوپن کړی، سپورټ کولی نه شي. نو موږ دلته ورته 2003 انتخابوو او کې کوو، نو دا مشکل حل کېږي. بیا چې کله ثبت کړو مستقیم کولی شي هغه 2003 آفیس اوپن کړي او پرنټ یې کړي. کمپیټیبلټي وظیفه همدغه. آپشن بعدي چې ده دا هم یو ډېر مهم آپشن دی، دا فکر کوم خلاص ول درې واړه. آپشن بعدي چې ده مینیج ډاکومنټ، څه مطلب او څه دپاره استعمالیږي؟ ګورئ ډاکټر صاحبانو، هر ځای کې هم لیپټاپونه نسته دي، اکثره ځایونو کې دفترونه دي، تاسو کوم ځای کې کار کوئ هلته اکثر ډیسکټاپ کمپیوټرونه دي. ډیسکټاپ حتما لیدلي دي چې سی پي یو لري، مونیټر یې جدا دی او هغه چې دی بیټري نه لري، چارج نشي کېدی، هغه مستقیم برق چې کله لاړو ګل کېږي او چارج بیټري نه لري. او یو مشکل چې مثال تاسو یو ځای کې ناست یو کار وکړئ، یو مکتوب لیکئ، یو مکتوب مو نیم ته رسول یا مثال تکمیل کړی مو دی، په اخره کې برق لاړ شي، کله چې برق لاړ شي دغه فایل تاسو سیو کړی نه دی، نو تاسو وایئ چې دا به څنګه شي، ما دومره خواري وکړه، دومره کار مې وکړ، د فایل ثبت شوی نه دی. چې پخوا به دغه مشکل ډېر زیات پیدا کېدل، یو چا به ډېر څه لیکل وکړل، هغې آفیس کې دا سپیشلیټي او دا ځانګړتیا نه وه چې اتومات ثبت کړي. ولې اوس دې آفیس کې 2019 کې تاسو کولی شئ چې مثال هر کله
په ډیسکټاپ کې په هر شي کې څومره کار وکړي په مایکروسافټ ورډ کې چې د څومره کار کوي هر لس سکند کې کې اتومات تاسو فایل سیو کیږي که تاسو سیو هم نه کې اتومات سیو کیږي کله مثال په ډیسکټاپ کمپیوټر کې تاسو کار وکړو مثال یو کتاب مو لیکلی ټول کتاب مو لیکلی دی خو دا کتاب تاسو سیو کړی نه دی سیو نه دی وهلی خو هغه اتومات خپل لس سکند کې ثبتېږي برق لاړو یکدم برق چې لاړو دغه فایل تاسو وایي چې ولا فایل مې څه شو ما خو سیو کړی نه و کله کمپیوټر وروسته چالان کو ګوره یو خاصیت دا هم چې کله کمپیوټر چالان کړي وروسته برق لاړ شي ورډ اوپن کړي تا ته په یو کونج کې یو څنګ کې ښکاره کوي ستا فایل او که چیرې دویم ځل ته فکر نه شو ته هغه درنه کټ شو بیا ته سرګردانېږي چېرته زما فایل به چېرته ثبت شوی وي دا نو چېرته راځي دلته به راځي یعنې تا یو کتاب لیکلی دی اتومات هغه ثبت شوی دی خو تا ته ځای معلوم نه دی نو دلته به راشي برق لاړو بیرته غواړي چې خپل اسناد فایل چې تا لیکلي خاوري دي کړی دی بیرته را پیدا کړي چېرته به راشي مینیج ته به راشي مینیج به کلیک کړي ریکور ګوره دلته هر فایل چې تا کله مثال لیکل کړي دي برق لاړ دی هغه اتومات لس سکنډه بعد اتومات ثبتېږي او کوم معلومات چې زه پکې ثبتېږي هغه چې ثبت شي هغه چې راځي دې لیسته دلته راځي له دې ځایه ته کولی شي انتخاب یې کېدسې او بیرته اوپن ووهي هغه فایل چې کوم تا لیکلی خاري لیکل ټول بیرته اوپن کېږي درته که تا سیو هم نه وي کړی اتومات سیو کېږي چې دا د 2019 آفیس ورډ ډېر یو ښه ځانګړتیا ده په 2003 کې او په هغې نه ښکته کې دا سیستم نو دا اوس نوی دی بعضې سهولتونه ډېر زیات پکې اضافه شوي دي نو په دې خاطر ما هم درته 2019 آفیس انسټال کو شروع کو البته اداري طرف انسټال شوی و چې ما درته کار پکې شروع کو او اپډیټ دی ښه دغه همدا طریقې دی انشاءالله چې پوه شوي به وي او که بیا هم کوم ځای کې مشکل لري کولی شي ویډیو بیرته له سره کې ویې ګورئ انفو کې فکر کوم نور کوم څه نشته دي دا د انفو هغه معلومات مهم چې ما درته تشریح کول خدای دې وکړي چې ورباندې پوه شوي وي بیا هم وایم ډاکټر صاحبانو که کوم مشکل لرئ آزادانه تاسو کولی شئ پوښتنه وکړئ چی در دری باشه چی در پشتو باشه مشکل نیست میتونین در دری هم پرسان کنین هر جا مشکل داشته باشین بگین آزادانه مونږ تاسو به هغه څه وایو چې مهم دي او مونږ تاسو ته روزمره کار کې ډېر زیات ورسره مخ کیږو راځم انفو خلاص شو سیو ته سیو سره البته چې تاسو بلد یې سیو خو داسې اپشن دی چې هم مو په ورډ پیډ کې ویلی او هم مو په نوټ پیډ کې ویلی سیو په واسطه مونږ چې کولی شو راځم دلته کلیک کوم ډونټ سیو په سره کې سیو باندې کولی شو مثال یو فایل یا ورډ ما اوپن کو یو څه مې ولیکل هغه اول ځل لپاره ثبتوم سیو ته به راشو کلیک به وکړو سیو کېږي صحیح او بل اپشن سیواز دی دا چې د سیو او سیواز هم ثبتول کوي او سیو هم خو فرق شته ترمنځ یې فرق نشي دی ډاکټر صاحب ګوره که چیرې سیو از مطلب دا دی که چیرې زه یو فایل فکر وکړه دغه یو فایل چې ما تیار مخکې نه ثبت کړی دی فکر وکړه یو زما تیزست مینوګراف دی دا ما ثبت کړی دی دې کې زه ایډیټینګ کوم تغییرات پکې کوم صحیح تغییرات مې پکې وکړم مثال اضافه شم زه غواړم چې د اوریجنل کوم فایل چې دغه په خپل ځای پاتې شي او د کوم تغییرات مې چې وکړل دا په بل نوم ثبت شي دوه ځای شي یو فایل د تغییراتو جدا وي او کوم چې اوریجنل دی هغه دې هم پاتې شي که دلته راځم فایل ته که چیرې سیو وخو خو د اوریجنل فایل کې ثبتېږي بل فایل نه کېږي هم د اوریجنل په خپله تغییرات هم همدې کې سیو کېږي او که غواړم چې نه اوریجنل فایل اولین فایل دې پر ځای پاتې شي او دغه کوم تغییرات چې ما کړي دا دې په بل نوم ثبت شي او په بل ځای کې یا په همدې ځای کې هر ځای چې هغه داسې ورته انتخابوي زه د ډیسکټاپ باندې ثبت شي تغییرات فایل خو د څه شي په نوم دا تیزیس دی او دې سره تیزیس 2 دوه سره لیکم دا دوهم صحیح دی ورته انتخاب مې چې کړ ډیسکټاپ ګوره اوس اوریجنل فایل نه خرابېږي زه دا کلوز کوم چې کله مې کلوز کړ اوریجنل فایل مې اوپن کړ ګوره دې کې موږ تاسو تغییرات کړي صحیح شو ګوره تغییرات دلته چې ګډ وډ لیکل موږ وکړل هغه پکې نه ښکاري ځکه دا موږ سیوز کړی دی اوریجنل فایل په خپل ځای دی اوس راځم تیزیس 2 په نوم موږ ثبت کړی بل دا دی تیزیس 2 دې باندې ډبل کلیک کوم کله چې ورباندې کلیک وکړم ګوره تغییرات هغه لیکل چې موږ کړي دي په دې فایل کې موږ سره ثبت شوي دي یعنی د سیو او سیوز ترمنځ توپیر فرق همدا و هیله ده چې ورباندې پوه شوي وي ښه هسټوري آپشن راتلونکی چې دی پرنټ ده پرنټ په واسطه موږ تاسو څه کولی شو هسټوري بیا هغه بعدي درس کې وایو چې هغه دومره مهم هم نه دی خو وروسته راځي راته په نیکسټ لیکچر کې
ها پرینټ په واسطه موږ تاسو کولی شو چې کوم ډاکومنټ کوم تیزیس مونوګراف کوم مکتوب موږ لیکلی وي ډیزاین موږ کړي وروسته د هر څه نه چې تکمیل شوي پرینټ یې کړو چاپ یې کړو پرینټر ته ورکړو نو پرینټ کلیک کوو پرینټ مو چې کله کلیک کوو دا ساحه کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسو ته هغه مکتوب هغه مونوګراف هر څه ښکاره کوي مخکې له پرینټ نه درته وایي چې مثال کې چې دغه فایل ته پرینټ کې په دې شکل پرینټ کېږي دلته پریویو کې تاسو ته ښکاره کوي او کوم رقم چې پرینټ کېږي مخکې له هغې دلته تاسو ته ښکاره کوي دې ځای کې اول دوهم کاپیز مثال دغه یو فایل درته څومره کاپي ورته وباسي دلته ورته انتخابولی شي 1 2 3 4 5 څومره کاپي چې ته وغواړې دلته ورته ولیکې چې مثال 10 دانې ورنه چاپوي 15 چاپوي او یو ځل چې مثال یو دانه بس او پرینټر دې تاسو کولی شئ پرینټر انتخاب مثال کوم پرینټر کې ته غواړئ چې پرینټ کړي کوم پرینټ مثال تاسو سره ډېر پرینټرونه انسټال یې یو پرینټر ورته انتخابوي په خپله خوښه چې مثال دغه پرینټر البته دې کې اوس پرینټر نشته خو یو پرینټر ته ورته انتخابوي دلته چې دغه پرینټر غواړم چې له دې پرینټره انسټال کړم پرینټر ته پرینټر ته انتخاب کړي سیټینګ ته راځو دلته راځي سیټینګ کې پرینټ آل پیج یعنی که چیرې څومره پیجونه چې ته په کمپیوټر کې صفحې دې لیکلي وي آل پیج سره ټول پرینټ کولی شي یعنی دې په واسطه موږ کولی شو ډاکټر صاحبانو چې څومره صفحې وي 10 50 100 هر څه آل پیج ټول پیجونه پرینټوي چې کله موږ دا انتخاب کړو پرینټ سلیکشن مطلب کوم ساحه چې موږ انتخاب کړي سلیکټ کړي مې هغه پرینټوي صرف پرینټ کرنٹ پیج کرنٹ مطلب موجوده چې د کوم موږ ته پریو کې ښکاري صرف په دې چې همدغه پیج موږ ته پرینټ کړه کاسټم پرینټ په واسطه بیا کولی شو دې ځای کې ورته ولیکو مثال ما سره ډېرې صفحې زه ته یم چې 2مه صفحه کاما 3مه صفحه کاما 6مه صفحه 5مه کاما 9مه صفحه دغه صفحې چې موږ ولیکلې کاما ورسره وکړو مطلب دا چې دغه راته پرینټ کړه او کامي مطلب دا چې هر یو جدا کړه او بیا ورته لیکم کاما لس او ډش علامه لس او ډش علامه 50 صحیح یعنی دلته مطلب چې دی ګوره 2 3 5 اوه صفحې مته پرینټ کړه او بیا د لسم نه ډش علامه 50 نه مطلب چې لس نه تر 50 پورې هغه صفحې مته پرینټ کړه صحیح اول مو دا ځل خو کې بیا دا ورته انتخابولی شو یعنی کسټم پرینټ کې ورته په خپله صفحې په نښه کوو ښه پرینټ ون سایډ ځینې پرینټرونه چې ځانګړتیاوې لري چې مثال دواړه سایډونه ورته پرینټ کړي هغلته ورته کولی شي مثال یو سایډ پرینټوي او که دواړه مخه پرینټوي دلته ورته انتخاب کړي کولیټ څه مطلب دی کولیټ نه مطلب دا دی که چیرې ته کاپي مثال کاپي 15 کاپي اخلي د یو صفحې نه کولیټ منظم څه رقم پرینټ کړه دلته که اول انتخاب کړي اوله صفحه ته پرینټوي بیا دویمه بیا درېیمه بیا اوله دویمه درېیمه بیا اوله دویمه یعنې مسلسل درته پرینټ کوي او یا ورته چې نه انکولیټډ غیر منظم اول چې دی 15 صفحې دی اول نه بیا 15 صفحې دی دویمه نه بیا 15 صفحې دی درېیمه نه پرینټ کړه صحیح دې ځای نه ورته انتخابولی شي لیټر دې ځای نه ورته سایز A4 سایز انتخابوي لیټر انتخابوي لیګل انتخابوي کومه صفحې چې کومې پیج سایز چې تا په پرینټر کې یې هغه به دلته ورته انتخاب کړي چې اکثر زیات لیټر او لیګل او A4 سایز انتخابېږي ورته صحیح دې ځای نه ورته سایز انتخابوي او مارجنز چې دې ځای نه ورته دغه د څنګونو فاصلې ورته کولی شي نورمال دا دی ورته چې مثال یا فاصله دې کمه وي زیاتې وي دې ځای نه ورته هغه وخت کم دی ډاکټر صاحبانو پرینټر وایو او درس نوره بخیر خلاصو ښه پرینټر دې ځای کې ورته مختلف سیزونه غواړو څنګونه ورته انتخابولی شي چې مثال کم زیات شي بل آپشن دی پیج پر شیټ مطلب څه دی مطلب دا دی چې چیرې تاسو مثال تذکره ده وړه الکترونیک تذکره دا د سکین کړې ده نو غواړي چې وړه ورنه پرینټ کړي کولی شي یو نه څو کاپي وباسي پر یو شیټ پیج پر شیټ مطلب دا چې په یو ورقه باندې څو دانې راته پرینټ کړه دلته ورته انتخابولی شي 4 دانې پرینټوي 6 دانې 8 باندې یو ورقې باندې وړه سایز کې ورته پرینټوي په هماغې شکل باندې صحیح یعنی د دې څخه دلته دوه آپشن نور هم پاتې دي چې وخت کم دی ډاکټر صاحبانو اونلی پرینټ او ټاک ته وایي او ایون جاف ته وایي یعنی ټاک او جاف مطلب تاسو یو 100 صفحې کې ته ورته وایي چې اونلی پرینټ او پیج اول دا ورته انتخاب کا نو تا د ټاک صفحې پرینټوي یوازې اوله صفحه پرینټوي بیا درېیمه بیا پنځمه بیا اوومه بیا نهمه ټاک کله چې دا پرینټ کړل صحیح شو خلاص شو بیرته دا ورقې په دې بل لټ ورته واړه پرینټر ته غواړي چې مسلسل راشي که نه په دبل لاټ چې واړولې ورته په دې بل مخ دې واړولې ورته ورقې سپینې هغه خو پرینټ شوي صحیح شو ټاک اوس چې دې په دې بل مخ ورته واړولې پرینټر کې کېږده ورته اوس جاف پرینټ اونلی پرینټ
A1 پیټس یعنی جاف پرنټ کې بیا چې کله پرنټ کې اولې صفحې په مخ به دوهمه راشي او د درېمې په د بل مخ به څلورمه راشي چې دلته تاسو ورته انتخابولی شئ. دا هم مهم اپشن دی. یعنی جافت او ټاک اول ورته ټاک انتخابوو چې اول نه شروع کیږي، بیا چې کله تکمیل شو مثال 50 صفحې تکمیل شو بیا په د بل مخ اوره کې ورته اړو بیا جافت ته انتخابوو چې کتاب هر څه موږ تاسو اوله دوهمه صفحه ټول راته پرنټ کړي. په دې هیله چې ډاکټر صاحبانو یو څه پوه شوي وي وخت پوره دی او انشاءالله چې راتلونکي لیکچر کې موږ تاسو شیر ایکسپورټ کلوز وایو او کوم مشکل لري سوال لري مشکل نشته. دکتر صاحب آسیب جان میفهم که شما شاید مشکل داشته باشین در پشتو میتونی پرسان کنی به دری پرسان کنی، هیچ مشکل ندارم ما، ولی پشتو برای ما به خاطر ازی آسان است که کمی برای ما آسانتر تمام میشه. تشریحشان در پرسی مشکل نیست، سوال میکنید ما براتون جواب آزادانه میدم، مشکل نیست. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.